بسم الله الرحمن الرحیم. یمسسکم کچری ورسیږي تاسو ته ای مؤمنانو قرحن څه زخم فقد مس القوم پس یقینا رسیدلې دی قوم کافرو ته قرحن زخم مثله پشاند دی وتلک الایام او دا ورځې دي نو داولها اړو رړوي منګه بین الناس په منځ د خلکو کې وليعلم الله الذين او دې د پاره چې ښکار کړی الله غ کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی ويتخذ او دا چې جوړ کړي منکم بعض دستا سنا شهدا شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله نه خوي ظالمان وليمحص الله الذين او په دې تکلیف کې مقصد د الله دا دی چې پاک کړی الله د ګنا نه هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی ويمحق الكافرين او چالا کړي کافرانو لرا ختم کړي ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چې داخل بشي تاسو جنت ته ولما يعلم الله او لا تروس پوری نه د ښکار کړي الله الذين هغه کسان جاهدوا چې جهاد کړي دي منکم تاسو نه ويعلم الصابرين او نه د ښکار کړي الله صبر کوونکی ولقد كنتم او یقینا وی تاسو تمنون الموت چې ارزو مکولا د مرګ د شهادت من قبل مخکیان تلقوه د مخامخ کېدل تاسو نه د دې شهادت سره فقد رأيتموه نو یقینا ولید تاسو دې شهادت لرا وانتم تنظرون او حال دا دې چې تاسو قتل وما محمد او نه محمد علیه السلام الا رسول مگر یو رسول دی قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبل الرسل مخکې د دې پیغمبر نه ډېر پیغمبران اف اما تا پس کمر شو دی پیغمبر او قتل انقلبتم یا وجلې شو نو اوړی بتاسو علی عقابکم په پوند خپلو ومن ينقلب سوک چې واوړې دو علی عقبیه په پوند خپلو باندې فلن يضر الله نو هیڅ کلا ضرر نشر سور الله تا شیئا ذره برابر وسيجزي الله الشاکرین او ډیر زر به بدله ورکړي الله شکر گزارو ته